گزارش هستم از اینکه تاییداً بیننده برنامه افتخار از دو شبکه ملی افغانستان، ملی و ملی اسپورت هستید. ما از روی خط اسکایپ میزبان آقای احسان محسود، کسی که توانست در رقابت‌های حاشیه کراته که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود عملکرد خیره کننده از خود به نمایش بگذارد و حائز مقام نخست بشه. مسعود صاحب سلام، وقت بخیر، انشالله که خوب باشید. در مورد رقابت هایی که چند پیش به میزبانی کشور ایران برگزار شده بود میشه به ما و بیننده ها یک معلومات بدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی ده د افغانستان ټول زوریدلی او غملدلی ولستا سلامونه نیکی ده د افغانستان د ملي تلویزیون د پردې له لارې د افغانستان ټول د زوریدلی ولستا یو ځل بیا سلامونه نیکی ده. بسیار خوب. رقابت ها چگونه بود؟ میان چند کشور برگزار شده بود و برآیند حضور شما در این رقابت ها چه بود؟ دغه لوبې چې وې د افغانستان په نمایندګۍ چې موږ دغه لوبې ته تللي وو، اول ته مو ګډون کړی وو. دغه لوبې د ایران هیواد په مرکز کې په تهران کې ترسره شوې وې چې کوربه یې هغه هیواد وو. دغه لوبې ته د نړیوالې لوبې او سوپر سابقي نوم ورکړی وو. دغه لوبې کې 12 هیوادونه ګډون کړی وو چې الحمدلله د افغانستان څخه موږ 15 نفره دغه لوبې ته تللي وو او ګډون کړی وو. الحمدلله چې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې مې درلودې. ما خپل هم په دغه لوبې کې د افغانستان یو خاص په دغه لوبې کې چې زما سره د درې هیوادونو سیالان مخ شول. الحمدلله چې د درې هیوادو سیالان مې مات کړل. افغانستان ته مې دغه ستره بریا او د طلا مډال وګټل. بسیار خوب. شما با عبور از ورزشکاران کدام کشور توانستین جایگاه نخست کسب بکنیم؟ در مورد بازی‌هایی که انجام دادین میشه به ما بگوین چگونه ورزشکارا را شکست دادین؟ آیا ناکاوت کردین یا با تفاضل امتیاز اونا را از پیش رو برداشتین؟ این مسابقات که بود در کشور ایران برگزار شده بود. خوشبختانه ما هم توانستیم در این مسابقات اشتراک کنیم با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان فدراسیون حاشیه کراته افغانستان. خوشبختانه ما رفتیم در کشور ایران، در مرکز کشور تهران مسابقات برگزار شده بود که الحمدلله ما هم توانستم که 3 فایت کنم در این مسابقات و 3 فایت برنده شدم. فایت اول ما حریف ترکی بود که خوشبختانه او حریف توسط مشت نکاو ساختم و مسابقات دوم که بود با حریف پاکستانی بود که را با طریق امتیاز با ما مسابقات واگذار کرد و حریف سوم که بود از کشور ایران بود که در فاینال ما قطع از روبرو شدم. خوشبختانه او را با طریق امتیاز بردم و من افغانستان پیروزی بزرگ کسب کردم. بسیار خوب. افغانستان در عموم چند مدال طلا کسب کرد، چند مدال برنز و چند نقره را به سود خودشان رقم زد و در به گونه تیمی جایگاه چندم به دست آورد. افغانستان در این مسابقات 9 مدال طلا را خوشبختانه کسب کرد. 4 مدال ما 9 مدال طلا داشتیم و 4 مدال 5 مدال برنز داشتیم، 4 مدال نقره داشتیم در این مسابقات و افغانستان نایب قهرمان مسابقات جهانی شد. بسیار خوب. در این رقابت ها گفتین که 12 کشور حضور پیدا کرده بود. این کشورها تمامش از قاره آسیا بود یا اینکه از قاره های دیگر هم حضور پیدا کرده بودند در این رقابت ها؟ از قاره دیگر هم در این مسابقات اشتراک کرده بود. این مسابقات اور آسیا بود. کشورهای زیاد در این مسابقات اشتراک کرده بود که از جمله کشورهای اروپایی کشور آلمان بود در این مسابقات اشتراک کرده بود و بعضی کشورهای دیگر هم بود از کشورهای اروپایی و کشورهای زیادتر از کشورهای آسیایی بود در این مسابقات. بسیار خوب. در مجموع افغانستان توانست که در این رقابت ها به گونه گروهی نایب قهرمان این رقابت ها شود. قهرمان این دور از رقابت ها کدام کشور لقب گرفت؟ در مسابقات و رقابت ها کشور ایران بود که او کشور میزبان بود. تنها در بخش مبارزه نه بلکه در بخش های دیگر در بخش نمایشات هم زیاد تیم‌ها داشتن، زیاد ورزشکارا داشتن. اما باعث شد که مقام اول ایران بگیره و مقام دوم افغانستان بگیره. بسیار خوب. جایگاه سوم پس از افغانستان کدام کشور به سود خود رقم زد و با چند مدال اگر آمار دقیق دستتان باشه با چقدر مدال طلا، برنز و نقره به سکوی سومی این رقابت ها تکیه زد؟ کدام کشور بود؟ در این رقابت ها کشور
پاکستان گرفت که دقیق برای ما معلوم نیست که چقدر مدال طلا و چقدر برنز و چقدر نقره داشتن و مقام سوم در مسابقات بین المللی که مسابقات اوراسیا نام داشت مقام سوم پاکستان بود. بسیار خوب. از نظر خودت من حیث یک ورزشکاری که در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده بودی جناب مسعود، سطح برگزاری رقابت‌ها در چه اندازه‌ای بود؟ دغه سیالۍ کې چې موږ ګډون کړی و دغه سیالۍ هغه موږ دغه سیالۍ په اړه وغږیږو په ډیره جګه سطحه دغه لوبه برګزاره شوې وه چې تقریبا 12 هیوادونه په دغه کې ګډون کړی و. ایران هیواد د دغه لوبې کوربه و. ډېر یو ښه په جګ سیستم باندې دغه لوبې یو ښه مهمان نوازي ورته ویلی شو چې ډېره ښې سیستم ورته برابر کړی و چې په دغه کې څو سبکونه ګډون کړی و چې خوشبختانه د افغانستان د موږ د اشاره کراټې د فدراسیون له لارې 15 ورزشکاران دغه لوبې ته تللي وو. الحمدلله چې زیاتې لاسته راوړنې یې لرلې. بسیار خوب. برای این رقابت ها به شما بدون شک فدراسیون مربوطه اطلاع داده بوده. چه زمان مدتی برای این رقابت ها شما آمادگی گرفته بودین تا اینکه یک نتیجه خوبی را کسب کردین؟ به خاطر این مسابقات ما تقریبا 3 ماه میشد که تمرینات جدی و نفسگیر داشتیم. الحمدلله در ولایت بغلان مدت 2 ماه 2.5 ماه تحت نظر استاد منگل ریاضت استادای عزیز ما هستند زیر دست از ما تمرین داشتیم و تمرینات خوبتر داشتیم. چند تایم تمرین میکردیم و بعد از او تقریبا ما 15 روز تا 20 روز از طریق فدراسیون ما با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان در ولایت پروان که بنا به مشکلاتی که در داخل کمیته ملی المپیک بود، جایی که برای ما داده میشد به خاطر تمرین و زیر کار و ترمیم بود، نتوانستیم داخل المپیک ما تمرینات و آمادگی خود بگیریم. ما آمادگی خود را در ولایت پروان تحت نظر استاد فرید آقای دراندیش به پیش می‌بردیم. الحمدلله بسیار خوب تمرینات و آمادگی داشتیم که تا تانستیم به افغانستان عزیز یک دستاورد خوب و خوبتر کسب کنیم. بسیار خوب. در مورد همکاری اداره ورزش کشور و علل خصوص فدراسیون مربوطه به ما بگوین چقدر در این سفر با شما همکار بود و امکانات و تجهیزاتی که در اختیار شما قرار داده بود برای یک ورزشکاری که به سطح ملی رقابت میکنه بسنده بود؟ د افغانستان د المپیک کمیټې نړۍ مننه ښاغلی وثیق صاحب، همداسې د افغانستان د کمیټې د بدن روزنې کمیټې معاون صاحب نافذ صاحب هم نړۍ مننه. په ټولو بخشو کې موږ سره پوره همکاري وکړله، که هغه د پاسپورټ و که هغه د دغه سفر په اړه و. په ټولو بخشو کې موږ سره پوره تر خپل وسه پورې همکاري وکړله او تشویق یې کړلو، که هغه معنوي وي که مادي وي. نو د دوی په همکارۍ د افغانستان د اشاره کراټې فدراسیون په همکارۍ باندې که زه یو بیا هم یادونه وکړم د افغانستان د اشاره کراټې فدراسیون د رهبرۍ څخه نړۍ مننه استاد غلام جیلاني غروب څخه، همداسې د افغانستان د اشاره کراټې بنیانګذار استاد احمد وحید جویانه چې دوی پوره زحمتونه وایستل. ترڅنګ د افغانستان د اشاره کراټې د سکرتر جنرال سکرتر نه ښاغلی استاد متین فردوس نه، چې متین فردوس واقعا سره موږ ته ډېر زیات زحمتونه وایستل ترڅو دغه برنامه راته تنظیم کړه او برابر کړله. همداسې د افغانستان د ملي کمیټې المپیک نه دوی ټول په همکارۍ باندې په همغږۍ باندې دغه لوبې ته موږ چمتووالی نیولی و. ترڅنګ بغلان ولایت د بدن روزنې او د امریت ورزشي هم نړۍ مننه، دوی په همکارۍ باندې زموږ د ګران استاد په همکارۍ باندې په مشترکه باندې یو ډېر ښه همغږي وه چې دغه لوبې ته موږ ګډون کوو او آمادګي مو نیوله تر څو موږ کولی شو د افغانستان لپاره هم دغه غټې لوبې کې ګډون وکړو او غټ ویاړونه هم راوړو. بسیار خوب. از استقبال اداره ورزش و مردم افغانستان به ما بگوین، پس از اینکه شما بازگشت کردین به کشور با چه استقبالی همراه شدید؟ اگر ما بگوییم درباره استقبال مردم افغانستان، دوست داشتنی افغانستان واقعا بیخی زیاد قابل قدر است. هر چقدر ما زیاد تشکری کنم فکر نکنم من قضیه را ادا بتانم. اقا زیاد برای ما محبت داد و ما را تشویق و حمایت کرد از مردم افغانستان. ما از روزی که از خاک ایران به افغانستان برگشتیم در ولایتایی که مثل هرات بود، اونجا مردم دوست داشتنی افغانستان ما تشویق و حمایت کرد. تا خود کابل ما که روز در کابل رسیدیم از طریق کمیته ملی المپیک افغانستان با ما یک برنامه دستاوردی و یک تقدیر و تشویق داخل کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده بود که در
در برنامه شما شاید بیننده باشین بعضی رسانه‌ها وجود داشت. ما چقدر تشویق که از طریق مردم افغانستان ما شدیم، فکر کنم به یک ورزشکار، به یک قهرمان تیم ملی افغانستان از اندازه زیاد بود که هر چقدر یاد کنم کم بود. اصلا قرار شد بغلان ولایت باندې خبرې وکړو. د بغلان ولایت ته زه خپلم د افغانستان د ټول ولس لپاره جنګېدلی یم دغې لوبې کې، خصوصا زه اصلا د بغلان ولایت یم چې په بغلان ولایت کې ژوند کوم، د یو ډېرې سترې کورنۍ یو څوک یم. نو دلته چې کله موږ بغلان ته راغلو، د بغلان ولس نه چې یقینا زه څومره دوی ستاینه وکړم، دوی قدر وکړم، د بغلان ولایت د ځوانانو، د بغلان ولایت د سپین ږیرو، د ماشومانو چې څومره موږ زیات تقدیر او تشویق شولو. زه بیخي تعجب مې کوم په هغه ورځ باندې، تېره ورځ چې زه بغلان ته راغلم څومره زیاته تشویق شوم. تر څنګ د بغلان ولایت نه هم نړۍ مننه، د دغه ولایت د رهبرۍ نه نړۍ مننه چې موږ ته د ولایت په مقام کې د ستاین غونډه نیولې وه. تر څنګ د بغلان ولایت د امنیت ورشین هم نړۍ مننه، حافظ صاحب نه هم نړۍ مننه چې موږ ته ډېر زیات زحمتونه ایستلي وو. تر څنګ موږ د خپل ګران استاد منګل ریاضت نه نړۍ مننه، د خپل کورنۍ نه که زه ووایم ډېره زیاته منندوی یم او تشویق یې کړم. په ټولو برخو کې زه وایم چې یو د ورزشکار لپاره همدومره کفایت کوي لکه څومره چې موږ ته. جناب مسعود اگر روی امکانات صحبت بکنیم، جناب مسعود اگر روی امکانات چې په نور ستر سیالۍ کې د افغانستان یو خاص استازیتوب وکړم تر څو وکولی شم دغه ځورېدلي ولس په شونډه باندې یو فیصدي یو ډېره کمه مقدار راولم. زما هیله و ارمانم. بسیار خوب. اگر روی امکانات ورزشکاران کشورهای همجوار کشور صحبت بکنیم، اگر بخوایم قیاس بکنیم با ورزشکاران افغانستان در چه حد و اندازه‌ای بود؟ ما که در مسابقات بین المللی بود که اشتراک کردیم، کشور ایران دیدیم و برنامه و کشور دیدیم بسیار خوب بودن. ورزشکاران افغانستان در عموما مشکلات اقتصادی زیاد دارن، مشکلات جای و امکاناتی که یا باید چه رقم تمرین کنن، چه رقم غذا بخورن، از چه رقم چیزا استفاده کنن تا بتوانند در یک مسابقات جهانی یا مسابقات بین المللی به نفع افغانستان یک خوب تصور داشته باشن. به اون حد نیست و ما آرزوی از این داریم که روز شب که ما به سطح کشورهای که دیگه و بچهای تیم ملیشان برنامه خوب دارن، مثل جای و امکانات از و مثل مشکلات اقتصادی که ندارن. اگر با ورزشکارای افغانستان به اندازه اقتصادی نزدیک کشورها امکانات و سیستمشان برابر شود، ما فکر نکنم به سطح افغانستان دستاوردهای خوبی از کشورهای دیگه داشته باشه. بله بدون شک. در ترکیب تیم ملی حاشیه کراتای کشور آیا از مهاجران که مقیم کشور ایران و تهران هستند استفاده شده بود یا اینکه تمام ملی پوشان حاشیه کاراته از داخل افغانستان رفتن به رویدادها؟ دقیقاً 12 نفر از مهاجرین تیم ما که در کشور ایران بود و هم در این مسابقات اشتراک داشتن، خوشبختانه از بچه‌های از ما خوب دستاورد داشتن. بله، اونا با نمایندگی از تیم پناهجویان افغان در ایران نمایندگی کردن یا اینکه به نمایندگی از فدراسیون ملی حاشیه کراته کشور؟ نه و از فدراسیون ملی حاشیه کراته افغانستان نمایندگی کردن، چون از طریق زحمت‌های استاد بزرگوار ما استاد غروب بود که یا رسمی معرفی شده بودند در این مسابقات بین المللی. به خاطر از دستاوردهای خوبی هم داشتیم که بچه‌ها هم بسیار زیاد تشویق شدن از طریق فدراسیون حاشیه کراته افغانستان. خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتن مهاجرین، بچه‌های مهاجری و ورزشکاران مهاجرین ما. جناب مسعود اگر کوتاه اشاره بکنید در مورد برنامه‌های آینده تان، حالا که شما یک سفر موفقیت آمیز را پشت سر گذراندین، برنامه‌های کوتاه مدتتان در آینده‌های نزدیک از چه قرار است؟ حالا تمرینات چگونه پیش میره؟ بسیار کوتاه اگر اشاره. الحمدلله ویاړ وروسته چې ما افغانستان ته راوړ، د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو مینه او محبت مې چې ولیدله، د تشویق مې ولیدی، دوی د خپل درنې او محترمې کورنۍ هغه حمایتونه او تشویق څومره ډېر زه وستایلم. زه فکر نه کوم چې زه به خپل ورزش تر څو مې چې وسه وي زه یې پرېږدم. نو زه هیلهمند یم چې زه خپل تمرینونه لکه څنګه مې چې ادامه ورکوم. سپاسگزار هستم. سپاسگزار هستم جناب مسعود. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردی در برنامه و
نایب قهرمانی تیم ملی حاشیه کراته کشور در چنین رویداد کلان به خودت و همه مردم شریف افغانستان مبارک باشه. سپاسگزار هستم از اینکه دعوت پذیرفتی و از بغلان از روی خط اسکایپ با ما هم کلام بودی. جان سپاس. سپاسگزار است. ملی افغانستان که همیشه ورزشکارا را تشویق و حمایت کرده. جان سپاس. سپاسگزار. با امید در افغانستان. سپاسگزار هستم از شما. بخیر باشین. با این ترتیب میرسیم به پایان یکی از دیگر برنامه‌های افتخار در این هفته. تا برنامه‌های دیگر شما را به خداوند منان و بی‌نیاز میسپارم و همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی و ملی سپورت باشید.